حضرت عمر غوندې به پیدا شي په کټ کې پروت او ځنکدن یو صحابي تپوس ته راغی چې تپوس ته راغی صحابي چې واپس روان شو نو حضرت عمر ورته آواز وکړو چې خبره واوره چې واپس راغی ورته ویلې چې یو غلطي مې در کې ولیده آخر وخت مې دی چې درته ووایم هسې نه چې دا حق مې په مرۍ پاتې نه شي وی جي څه وی دا لنګ دی ډېر اوږد دی دا ګیټۍ دی پکې پټې دي او د چا چې په پرتوګ او په لنګ کې ګیټۍ پټې وي الله به د قیامت په ورځ هغه ته د رحمت په نظر نه ګوري نو دا لنګ دی اوچت که چې دا ګیټۍ دی ښکاره شي حضرت عمر د ځنکدن په ټیم کې دا ایمان نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې بس هغه غوندې خلق به مونږ ته نصیب شي مونږ ته به داسې خلق نصیب کیږي چې هره ورځ به پړه کې نشترې در منډي غله ډاکوان بېایمانه منافقان د دنیا ټاګان